أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ودا متقيان غكسان دي يا غخلق دي يؤمنون چه إيمان لري بما باغت باندي انزلا چه نازل كرشوي دي إليك تاتا وما باغت باندي انزلا چه نازل كرشوي دي من قبلك مخدتانا وبالآخرة وبآخرة باندي هم يوقنون ديقن لرن كدي. والذين واكسان يؤمنون چه إيمان لري. شان نزول دا آیت چه ده قرطبی رحمه الله و غیره ذکر کری چه کلا دا مخین آیات نازل شو کم چه دین مخی آیات ده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هر کله چې دغه آیات نازل شو نو يهوديان و نصواراو بویل چې مونږ هم غیب منو او د مونځ پابندي کوو او انفاق کوو ځکه په دغه آیات کې ذکر دي الذين كسان يؤمنون يعني دا متقين كسان دي يؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاة او پابندي د لمانځه کوي ومما دا غڅنا رزقناهم چې مونږ ورکړي دوی ته ينفقون خرج کوي نو دوی خو ویل چې مونږ غیب منو ایمان په غیب باندې لرو او د مونځ پابندي کوو ويقيمون الصلاة او د لمانځه پابندي هم کوو او انفاق هم مونږ کوو نو دې صفتونو کې خو مونږه داخل یو دي یهود او نصاراو به ویله نو دا آیات ورپسې بیا نازل شو دا غي د رد کولو دپاره چې والذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته وما او په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکې د تا نه وبالآخرة هم یوقنون او دوی په آخرت باندې یقین لرونکي دي نو دا آیت دا ورپسې نازل شو دا غي د رد کولو دپاره ځکه چې هغې ټول نازل شوي کتابونه او په ټولو انبیاء کرامو باندې ایمان نه لري نه ټول نازل شوي کتابونه مني او نه ټول انبیاء کرام مني او د آخرت په باره کې د یهود او نصواراو شرعي ایمان دا هم نشته لکه په دې صورت کې به راشي وروسته انشاءالله 8 نمبر آیات او 113 نمبر آیات کې به راشي نو دې وجنه دا آیات دای مستقل ذکر لو نو په دې کې تعریض وشو په يهوديانو باندې او په نصاراو چې اخري نبی به خصوصي معنی که څوک اخري نبی ونه مني نو دغه ایمان تکمیل ته نه رسیږي نو له تاسو په ایمان کې داخليږي چې تاسو په دې اخري نبی باندې یعنی په محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې تاسو ایمان راوړئ ځکه چې دا اولنې سورۃ دی دا په مدینه کې نازل شوې ده نو د یهودیانو د اصلاح دپاره یې په آخري نبي باندې ایمان خصوصي ذکر کړو چې په دې باندې به تاسو خامخا ایمان راوړئ او څوک چې په دې نبي باندې ایمان رانهوړي دا په ایمان کې نشي داخلېدلی دا په اسلام کې نشي داخلېدلی نو دا جنت ته تللی شي والذین واکسان یؤمنون چې ایمان لري بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته وما او په هغه څه باندې انزله چې نازل کړی شوي دي من قبلک مخکې د تا نه وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون د یقین لرونکي دي